چګلارو زما بیا خلک خبرې جوړوي نا کپړې ټولارو زما ونې د یار قربانا کوي نا چې آینا مختانی والے تا چې آینا مختانی والے شنکی خالونا دی پا مخوالی چا دی توبا توبا قدرمنو سلامونه می واخلې په لاهور کې ما د سواد د سیمې عباس جان می بلاس راغې او موږ له خو چې چرته هم یو مقلاس لراشي موږ غواړو چې هغه میګنیفای کو هغه ګلوریفای کو دنیا ته دا وخیو چې پښتنو کې څومره ټیلنټ دی دا فزیوتراپي کوي دلته د یونیورسيټي اف لاهور نه یعنی دی به زمونږ چې څومره فزیکل زمونږ دا وجود دی کنه دا دردونه دا پټي چې واوړي دا سړی چې ګډ وډ شي نو دا به د دې سړي په لاس باندې موږ ښه کېږو دغه خو یو طرف ته شو خو بل طرف ته د د فنون لطیفې سره یا د شعر او د ادب سره د سندرې سره هم یو حلقه ده موږ دې انکریج کوو او دته دا ویو چې ډاکټر هم شه انجینیر هم شه انجینیر شه ډاکټر شه خو د دې قام په غم خبر شه نو د قام سندره به هم د ځان سره مخکې وړي خوشحاله ودرته چې زده کړه هم کې د پوهنتون نه او بیا په لاهور کې خپله سندره ژوندۍ ساتي نو په دې زړه دې څه دي راته وایه د زړه سره غوږ غوږ ودرته او ښه په دې ځای وایه چې د لاهور دې لویو لویو ماڼو ته او لویو لویو غوږونو ته ستا دا سندره ورسېده پوښتنه دی په یارې نه پوهېدي ډېره نادانه وي یو وړه غوندې جینۍ خو په ما ګرانه وي په یارې نه پوهېدي ډېره نادانه وي یو وړه غوندې جینۍ خو په ما ګرانه واه ډېر ښه عباس جان ستا بخړه او خیرنا دوپټا واکنا اچولی بما غاړه کې لندا واکنا اچولی بما غاړه کې لندا واکنا تا زما دلی بنتو ته په حیران وي یو وړه غوندې جینۍ خو په ما ګرانه وي په یارې نه پوهېدي ډېره نادانه وي یو وړه غوندې جینۍ خو په ما ګرانه وي ډېر ښه عباس جانه واه واه د لاسونو بړقا وایه وروړه اواز کې د کمال دی جی چې په دنګو لارو زما ووایه ووایه چې څه دی په زړه نن موږ له اواز ته راغلي وو تاسو اورېدو لخوا که تاسو څوک نه اوري نو موږ اورو دا خپل پښتانه اوري ارشاد په چګلارو زما بیا خلک خبرې جوړوي نا کپړې ټولارو زما ونې د یار قربانا کوي نا په چګلارو زما بیا خلک خبرې جوړوي نا زما جانان ګل پرندې کپچا ګلارو زما بیا خلک خبرې جوړوي نا او دا وایه سبق وایه کپچا ګلارو زما بیا خلک خبرې جوړوي نا افسر شما بتاله درکوي نا بیا مې د یار قربانا کوي واه واه یو ټپه پکې بله مو ډېر ښه دی واه 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 دا یو فوک دی نوي انداز کې ګل دې په زلفو باندې قطار دی ګل دې په زلفو باندې
قطار دے وانا چشماندی محبوبہ گلدا انار دے توبہ توبہ گل دی زلفو باندی قطار دے وانا چشماندی محبوبہ گلدا انار دے توبہ توبہ گل دے زلفو تاچی آئینہ مختانی والے تاچی آئینہ مختانی والے شنکی خالو نا دے پا مخوالی چادی توبہ توبہ گل دے زلفو باندی قطار دے وانا چشماندی محبوبہ گل دا انار دے توبہ توبہ گل دے زلفو واہ واہ دا عباس سفر دا څومره خفا کړ او قدمونو تاسو ته یاد وي چې زمونږ زغل د وزیرستان نه تر شانګلې د شانګلې نه تر کراچۍ د کراچۍ نه تر لاهوره یقین وکړئ دا په دې بنیاد دی چې که موږ د انسانیت د ښکلا دپاره د ځوانانو د خوشحالۍ دپاره د وطن د سوکالۍ دپاره څه کولی شو موږ کې کم توان او انرژي د پکار ده چې موږ وکړو ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی لور د هوا ښکلی ده زوی د ادم ښکلی دی او یو چې د سواد شي جانان بلې موسم ښکلی دی خوشحاله او آباد اوسئ. ډېره مننه.